السلام علیکم. قدرمنو کتونکو د ثاقب افریدي له خوا سلامونه، نیکې هیلې او پرزوینې قبولې کړئ. تمه ساتم چې روغ جوړ خوشحاله او سوکاله وئ. نو قدرمنو نن ډاګ بیسود ته راغلی یم او د ډاګ بیسود چې کومه مشهورتیا ده هغه یو درې څلور حوالې دي. لومړنۍ چې کومه حواله ده هغه خو ډېر ستر لیکوال، ډېر نوموړی لیکوال ښاغلی سعدالله جان برګ صاحب دی چې ټوله دنیا یې پیژني په مختلفو حوالو سره. ښه شاعر هم دی، ښه ډرامه نګار هم دی، ښه کالمنګار هم دی، صحافي هم دی. او د دې سره دویمه چې ده، تاسو به یو سندره اورېدلې وه، ګودره وران شي تل دې یادومه، تا راته ایښي په زړګي سوي داغونه، ګودره وران شي تل دې یادومه. لاجبر سلیم صاحب کوم چې ډاکټر هم و د پیشې په لحاظ باندې نن سبا په اسټرالیا کې د ژوند شپې ورځې سبا کوي. درېیمه چې کومه حواله یې ده هغه د هدایت الله نوموړی سندرغاړی. زه یم د ټرک ډریور، زه یم د ټرک ډریور، کله لاهور او کله ملتان کې او کله په کوم ځای کې. نو درېیمه حواله یې دا ده. څلورمه چې کومه حواله ده هم ډېره زیاته معتبره حواله ده، د ستارو محتاجه نه دی او بیا په خصوصي توګه هغه خلک لکه زما چې د ریډیو میانان دي هغې خو به یې لازما به یې پېژني، خامخا به یې پېژني. هغه د حاجي محمد اسلم صاحب. حاجي محمد اسلم صاحب کلي ته نن راغلي یو، د هغې په حجره کې موجود یم. دا زما په شا باندې چې کوم تصویرونه تاسو وینئ دا د هغې د مینې یو ثبوت دی. نور هم درته د هغې چې کوم ګراموفون دی دلته کې کوم ککوړي چې هغې را جمع کړي دي، کوم ویډیو کوم آډیو پلیر چې کوم دي یا ټیپ ریکارډونه چې کوم دي، ریډیو چې کوم دي، ورسره یو شمېر ذخیره د هغې پرته ده. زه به دا ووایم چې د مختلفو څیزونو د توکو پخوانو څیزونو عجایبګر خو به تاسو لیدلي، د میوزیک عجایبګر تاسو نه دی لیدلی. نو که څوک غواړي چې د میوزیک عجایبګر وینو نو یا خو به لکه زما د حاجي صاحب سره به د هغې یارانه دوستانۍ بیا به یې ویني او یا یې تاسو په دغه ویډیو کې کتلی شئ. په دغه ویډیو کې تاسو کتلی شئ چې څنګه ګراموفون کار کوي. په دغه ویډیو کې تاسو کتلی شئ چې هغه ریکارډي باجه به وه، چابي به یې وله ورکړه غر 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 او بیا به یې ورپسې هغه ککوړې کېښودو او بیا به میوزیک خلکو اورېدو. هغه هم تاسو کتلی شئ. په دغه ویډیو کې تاسو دا هم کتلی شئ چې د پښتو ړومبنۍ سندره کوم وه او چا ویلې وه، او دغه شان په نارینهو کې د پښتو ړومبنۍ سندره چا ویلې وه. دا شان او داسې نورې ډېرې خبرې زموږ سره په دغه ویډیو کې دي. د حاجي محمد اسلم صاحب خواله راغلي یو. حاجي محمد اسلم صاحب د ستارو محتاجه نه دی، لکه څنګه ما وړاندې چې ذکر وکړو د تېرو شلو پنځه ویشتو کالو نه د ریډیو پاکستان سره د صداکار په حیث باندې کار کوي. په یو نور روزګار هم دی، هغه درته نه وایم ځکه چې هغه یې د پېژنګلو حواله نه ده، ریډیو یې د پېژنګلو حواله ده. پی ټي وي نه یې مختلف د کلي ولس دا قسمه پروګرامونه کړي دي او اوس د هغې یو کتاب هم چاپ شوی دی، تېر هېر اوازونه، کوم چې د څومره پروګرامونه کړي دي هغه ټول پکې راغونډ دي. ما درته د ککوړو ذکر کړی و، دغه ککوړي دغه به هم کې تاسو وینئ دا څنګه پلی کېږي. تاسو وایئ دا سی ډي ده، لویه سی ډي ده، خو تقریبا ډیسک سی ډي ډیسک چې کوم دی یا ډي وي ډي ډیسک دی د هغې پخوانی شکل دی. اوس په دومره ترقي کړې ده چې همغه ککوړی دی لږ راوړوکی شوی دی او د اواز سره سره پکې شکل هم په نظر راځي. دویمه چې کومه خبره ده دا د هغې دغه کتاب دی، حاجي محمد اسلم صاحب دغه کتاب چاپ کړی دی، تېر هېر اوازونه. په دې خو در سره خبرې ځکه نه کوم چې تقریبا په دې باندې څه کال وړاندې ما د ریډیو پروګرام هم کړی و. ویاړ ګڼم چې زه د حاجي محمد اسلم صاحب کشر یم، د هغې سره مې ناسته پاسته شوې ده او د هغې سره څه نه څه نسبت لرم. بیا په خصوصي توګه د نن نه 12 کاله مخکې چې کله زه ریډیو پاکستان ته راغلم د هغې سره زما ناسته پاسته وشوله. ډېر څه مو ترې زده کړي دي، زموږ مشر دی نو ژوندی یې غواړم. او بله خبره ده ډېر یادونه مې ورسره تړلي دي د حاجي صاحب سره، ډېر زیات یو مینهناک انسان. چېرته هغه ما په غوسه نه دی لیدلی، چېرته ما هغه زه به دا ووایم چې په خفګان کې مې نه لیدلی. یو ځل مې لیدلی و کله چې د هغې دا کور جوړېدو چېرته چې ولاړ وي، نو یوه ورځ راغو ما ته ویل یاره دا څه حال دی، وایي کور اډو جوړېږي نه، وایي ګلکاران پکې ننوتي دي. خو په هر حال یو خبره ماته یادېږي چې کله به ریډیو کې زه ډیوټي افسر وم نو د کمپیوټرو د پخوا نه پوهېدم نو ماته به وایي ساقب یو په لومړي ځلې چې کله ماته ووایي، ماته اوس یاد دی، ماته وایي ساقب وایي نن به لږ کرپشن کوو. ما یې چې کرپشن خو ډېره لویه ګناه ده، څنګه کرپشن راباندې کوي، وایي ته پرېږده که نه دا بل کرپشن دی. وایي څنګه کرپشن دی چې لاړو کمپیوټر ته کېنولو، وایي دا زما تېر هېر اوازونه پروګرام دی او په دې کې به داسې چل وکړي
چې دا تاریخ نه دی وي دا بله ورځ چلېدلی و که نه نو وي بېګاله راځم نه نو دا تاریخ ماریخ به تیا خوا کې او راسره یو ځای به یې کې او چې بېګاله یې پلیږو که نه کله کله به پکې ریکارډینګ هم چلېدو نو اوس یې هم راته هغه کرپشن یادېږي ډېر تقریبا زما په خیال چې څه کال پس ځکه چې زما ریډیو پاکستان نه چې کله تللی وم نو څه کال به مې برابرېږي نو تقریبا کال پس ورسره مېلاو شوم ډېر زیات مینهناک انسان دی نورې خبرې ترې د هغې سره کوو زموږ سره اوسئ تر اخره پورې موږ ته ریکارډي باجه پخوا به ټولو باجه وي دا اصل کې نه بجلي غواړي نه سیمونه غواړي دې کې د سپرینګ نو دې لاره چې دا چابي ورکړي داسې که نه نو دغه سپرینګ راغونډ شي داسې راغونډ شي بیا دا دلته یو دې ته بریک هم ورته ویلی شي او که نه دا شي چې دی نو دې سره دا بندېږي ده نو چې دا روان کې نو بیا دا دې ته وایي دا صرف یو قسم ریکارډ لګوي چې هغې ته وایي 78 RPM که نه یعنې دا یو ریکارډ په یو منټ کې 78 چکرې وایي بیا د دې نه پس بیا دا څیزونه راغلي دي که نه لکه لږ واړه شو په یو منټ کې 45 چکرې وایي یعنې هغه د 3 منټو نغمه چې دی نو هغه بیا په دې کې راغلي ده دا که تاسو خیال کړي اوس دا CD DVD وغیره دا مطلب دا چې دې کې ترقي شوي ده وخت سره سره چې وخت سره یې واړه کړي دي مطلب دغه خو لکه دا ده چې د دې اهمیت او د دې افادیت همغه شان برقرار دی په دې دی که نه حاجي صاحب دا چې دی دا به څومره پخوانی دغه یو دا خو تقریبا 1935-36 زمانې ده ښه دا جاپاني به و که دا به د کوم انګلینډ والا دی انګلینډ والا ده ښه او دا بیا د هغې نوم زړه ده که نه دغه یو دا د 1920-25 ښه پیتل دی دا ښه او دا نغه دی سپین زر دی ښه سپین زر دی دا لاندې دا سپین زر دی او دا پیتل دی که نه دا هم دغه شی دی چې دا چابي ده که نه دا سندره به حاجي صاحب څومره پخواني دا خو تقریبا د 80 کالو ده 80 کالو ده صحیح ساوند باکس ښه دا ساوند باکس دی کې دا نیډل لګي که نه لکه څنګه چې دا لکه د هډ په شان لکه د هډ په شان دی دا نیډل دی که نه دا نیډل نو د دې نیډل نه لکه دا د ریکارډ نه دی د ساوند باکس په ذریعه دې ته ارم وایي که نه او دا بیا بیګل دی خدای بیګل دی دا بیګل دی که نه صحیح د دې په ذریعه باندې اواز ځي د ساوند باکس په ذریعه باندې او دې بیګل ته پخوا به دا بیګل باجي وي پخوا خو نور نه وي که نه صرف دا وي دا خو دا څیزونه خو بیا وروسته راغلي دي که نه لکه دا شی دی دا ګراموفون دا هم د هغې نه وروسته راغلی دغه یو د هغې نه وروسته دی دا هم د هغې نه وروسته لومبني ایجاد مطلب د دې ککوړو دغه دی دغه د پلی کولو دپاره دې کې بیا خو ډېر زیات قسمونه دي په سوونو قسمونه دي که نه خو دا لږ دا ده چې دا نایاب دی ښه دا نایاب دی دا ډېر نایاب دی که نه ځکه چې دا به تا ته ډېر کم میلاویږي او هسې خو بیا هندوستان کې انډیا کې هم چې کوم ځایونه جوړ شوي دي خو دا دې کمپنو جوړ کړي دي دا هیڅ ماسټر وایس کمپنۍ جوړ کړې دی کومه چې لومبۍ کمپني وه چې پښتو لومبۍ سندره ریکارډ کړې ده صحیح د ګوهرجان آواز باندې دا بیګل والا نه ده دا بیګل والا چې بیګل والا دا ګوهرجان مس ګوهرجان کلکته والی که نه لومبۍ سندره د دې په آواز 1902 کې ریکارډ شوې ده په انګلینډ کې نو بیا چې دی دلته په کلکته کې 1904 کې هیز ماسټر وایس ویلیام ګیمبر انجینیر ویلیام ګیمبر یو سړی هغه د کمپنۍ د هغه وه هغه جوړه کړې وه که نه نو هغه خو تاسو ته پته چې هسې خو د اواز د لکه اواز د ثبتولو یا د خوندي کولو هغه ستا په ژبه کې به ووایم که نه دا په 1878 کې شوي وه 1877 چې ورته ویلی شي صحیح نو بیا دا څنګه چې معلومه چې څو هغه یو ایډیسن و ایډیسن تامس ایډیسن نو دا د هغې ایجاد دی ښه دا هغې ایجاد دی د هغې ایجاد دی خو لکه دا ده چې د دې شکل اول بدل و تا که خیال کړي د بیم داسې کړی دی بیم پاړو چې غږوي ما سره شکل دلته کې شته
نو دغسې په دغه شکل کې چې په هغې کې به اواز چې کوم دی د هغې په ذریعه باندې به ریکارډ کېدو بیا به راوتو خو هغه څیز خو موجود نه دی البته عکس شته او دغه تاریخ شته چې دا په 1879 کې د تامس ایډیسن چې کوم دی د دې څیزونو موجود یو زر څیزونه هغه جوړ کړي زما په خیال چې دلته کې دغه پراتم دي دا د ګلشن کمپني دی که نه دغه یو دا ګوره باقاعده لیبلې وي دا دې دلته لیکلي دي واحد تقسیم کنندگان که نه دی بجاج اینڈ کمپنی دا په دې خیبر بازار کې کابله کې د دې ډیلر وو د دې ډیلر په ذریعه باندې به چې کوم دی نو د دې مننه دا فنکاران تل که نه لکه دا تاسو ګورئ مستر غلام حسین دا په موسیقۍ کې ډېر لوی نوم دی د پښتو سندرې ویلي دي او دا پروفیسر یعقوب خان دا بیا د افغانستان نه هم چې کوم دی نو سندرغاړي تللي دي که نه دا شان دی بل طرف ته دا دم خان د کونډې په پښتنو باندې نن بیا نوی دوران راغی فخر افغان راغی دا د کونډې او د بادشاه خان خاص ملګری و که نه او واسر محمد جان کنه دا ټول هغه مطلب دا چې کوم کاغذ دی موږ ورته کور ویلی شو نو سره د سی ډیز یا د ټیپ کیسټ خو خیر اوس نشته سی ډیز دي د هغې چې کوم کوري چې چا به پکې سندرې ویلې وي نو د هغې عکسونه به هغه به پیو بل دا چې دې کپنو به ولیدا دې کپنو به یو دغه چاپ کول که نه چې زه تا ته به وښیم چې تاسو دا سپرنګ دی دې کې او دا ګورنر دی که نه دی بیا لکه دا سپرنګ چې تاویږي که نه د دې د پاسه دا پلیټ تاویږي د دې ګورنر دا کار دی که نه چې دی په ریدم کې تاویږي یعنې په یو شان رفتار یې تاویږي که نه نه زیات او نه رو دا د هغې کنټرول کوي دا شي دا کنټرول لکه دې کې دا سپرنګ دی که نه چې دا چابي ورکړي داسې که نه داسې دا سپرنګ راغونډېږي چې دی راغونډ شي که نه نو دا بیا روان شي نو دا سپرنګ په مزه مزه کولاویږي او پاس دا پلیټ تاویږي دا پلیټ تاویږي په دې باندې دا ککوړې تاویږي او په دې باندې دا ساوند بکس کې خو شي دا ته آواز وباسي داسې راځي په دې بیګل بیا خلک اوري د دې گورنر دا کار دی اصل کې دا پرزي اوس نه ملاوي خصوصا دا چې دی دا ګراموفون دا ډېر زوړ دی خیر صاحب دا پښتو ړومبنۍ سندره ده پښتو ړومبۍ سندره ده چې ویلي دا مس ګوهر جان کلکته والي او کله چې دا سندره ختمه شي نو دا ورکې بیا وایي چې مس ګوهر جان کلکته والي فرام افغانستان دا بنیادي طور وا د افغانستان فارسیوانه وه او عکس یې هم دغه تاسو وکتو چې دا وا اصل کې ډانسره دې په ژوند باندې بیا یو فلم هم جوړ شو دا و چې یو انګریز انجینیر ویلیام ګیمبر هغه یو کمپني جوړه کړه د ریکارډینګ او نامه ورته کېښوده هیز ماسټر وایس تاسو خیال کړي هغه بیګل دی او هغې ته مخامخ هغه یو تصویر دی د سپي که نه دا یو بېله اسټوري دی دا تقریبا 4.5 پورې مونږ جمع کړي 4.5 پورې او زما اندازه دا ده چې 10,000 پورې نغمې ریکارډ شوي دي 10,000 پورې لکه ریکارډینګ آغاز خو په انګلینډ کې وشو بیا په 1904 کې په کلکته کې هیز ماسټر وایس کمپني جوړه شوه بیا په کلکته کې نور ډېرې کمپنۍ کولمبیو ینګ انډیا که نه داسې ډېرې کمپنۍ جوړې شو بیا بنګافون کمپني چې کله بجلی راغله په 1940 کې بنګافون کمپني جوړه شو سردار سادو سنګ د هغې مالک و د هغې دلته ډیلر په پېښور کې فرنټیر ټریډینګ دا کمپني باغ نه دی دلته دوکان او یو ګلشن کمپني وه چې د هغې ډیلر بجاج اینډ کمپني دا په خیبر بازار کابله کې بیا د دې ډیلرانو په ذریعه به دا فنکاران د دې مننه کلکتې او ډیلي ته تله او لکه د مظفر خان او صحبت او وغیره وغیره که نه دوی بیا هلته دا نغمې ریکارډ کولي او بیا به هغه ډیلر چې دی دغه نغمې خورولې یعنې دا ککوړي به یې راوړېږل پېښور ته ډیلي کې به هم خرڅېدل که نه په خوا خو دا ده چې پاکستان هندوستان دا یو ملک که نه نو دلته لکه دا هغه زمانې خبرې دي چې لا ریډیو هم نه و پېښور ریډیو دویم سټیشن دی که نه اول د کلکتې بیا دویم د پېښور بیا درېیم چې دی نو بیا په 1940 کې په آل انډیا ریډیو ډیلي بیا به دا فنکاران تلل هلته آل انډیا ریډیو ډیلي کې به هم سندرې وي او دا بنګافون کمپني وه ګلشن کمپني او هیز ماسټر وایس وه ینګ انډیا وه کولمبیا وه ټوین وي هسې خو کمپنۍ ډېرې وي په سوونو وي
خو د پښتو ریکارډینګ چې دی نو زیاتره بنګافون کړی دی. صحیح. تاسو اجي دا کوم اواز چې موږ واورېدو د ګوهر جان دا خو د زنانه وډمبنې اواز چې کوم ریکارډ شوی دی. نارینه‌و کې د وډمبنې اواز د چا کله ریکارډ شوی دی؟ نارینه‌و کې وډمبې اواز د اکرم خان دی. دا د سوډیزو او ډېر لوی خان د بخور سره چې کوم سوډیزي دی. سره سوډیزي بالا سوډیزي چې دی د احمد ګل دین دا غزي دی. او اکرم خان چې دی دا وته زمون یو پکې ژوندې دی څوک خو لکه هدو باندې د پولیس نه د فوج نه ریټایر دی نو د کلی خانو د موسیقۍ سره شوق او رباب په غوړو په پوجره کې ویل زی خبره کوله چې پوجره کې یو داسې ډبه غونډه جوړ کړی و په هغه بدی د مجلس کول دا ټول فنکارانو به راتل بیا پښتو لومبه سندره د سړو په اواز کې دی دا اکرم خان اکرم جان مو دی اکرم خان مو دی صحیح په پاکستان د جوړېدو پورې بیا دلته په خور کې د هیز ماسټرویس یو سټوډیو جوړ کړی او یو هوټل تاج هوټل نو پاره کې یو سټوډیو قیمت نو پاره کې په سټوډیو کې بیا ګلان بیگم محمد خان او ګلاب شیر او بشا زرینجان خمرو جان انسان شاه او داشن فدا حسین دی ټول بیا په دغه کپنه کې کوم دی لکه اول الته په ډیلی کیو بیا راغله د پیښور کې وزیر استاد وغیرہ منیر سرحدي پلاک کنه بختیار رباطی دا ټول چې دی منیر سرحدي دا په کپنه کې ذکر درمنو کتم دا حاجی محمد اسلم صاحب چې خبره اترې تاسو واورېدې او یو خبره درته کومه چې د حاجی محمد اسلم صاحب شخصیت دومره همغیر شخصیت دی او دومره خور ور شخصیت دی چې هغه د یو څو منټو په ویډیو کې نه راغونډي دا خو ما خپله هڅه وکړه د مینانو دپاره زما هغه مینوال چې کوم غواړي چې یاره ساقب دې راته ویډیو شیر کړي په خپل چینل باندې په خپله پاڼه باندې د فیسبوک یا د یوټیوب نو کوشش به کومه که چې ژوند راسره وفا وکړه او انشاءالله بیا به هم راځو بیا به هم ترې نور معلومات اخلو ښه لیکونکی هم دی ډېر ښه شاعري هم کوي ښه نظم هم لیکي نثر یې دومره د الله پایه دی کله به چې په کاروان پروګرام کې د دې به یو سرخط لاندې خبرې کولې لږ ماته غوږ شه یا داسې مختلف به وو نو دومره زړه راښکون به پکې ما به ورته اکثر وي چې حاجي صاحب ته دا پاڼې څه کې ته خو دا دلته کې پرېږدې په دې میز باندې مونږ ته ما یې ګوره بیا به درنه ما راخیستي که نه نو ما ته وي در بخلي دي که نه خو د افسوس خبره دا ده چې ما هم ځان سره نه دي خوندي کړي او غټه د افسوس خبره به دا هم چې حاجي صاحب هم د ځان سره خوندي کړي نه دي حالانکې که هغې د ځان سره هغه پاڼې هم ساتلې وې نو یو ښه ښایسته او یو معیاري کتاب د هغې نه هم چاپ کېدو چې په هغې کې به کوم د معاشرې کومې ستونزې وي کومې هلې ځلې به وي هغه به یې پکې راټولې کړې وي په یو ښه انداز کې نو زه ویاړ کوم په حاجي صاحب باندې انشاءالله که ژوند به بیا به هم ورسره خبرې اترې کوو او دوی د ژوند چې کوم هغه پټ اړخونه دي هغه نور هم ډېر زیات انټرسټینګ دي ډېر زیات دلچسپ دي په هغې به هم خبرې کوو نو قدرمنو اجازه درنه غواړم او د اجازه پوښتنه وړاندې د یو خبره ځان سره نوټ کړئ بالکل ځان سره نوټ کړئ دغه ویډیو به شیر کوئ هم لایک کوئ به یې هم او کمنټ به پرې هم کوئ ستاسو د ښایسته ښایسته چې کوم تبصرې دي کوم کمنټ دي د هغې په انتظار به هم یم تر بل پروګرام پورې د الله په امان